علیکم. زه مې ثناالله په نینې مینه ویلا کې ملګرو بېګا ټوله شپه باران شوی دی او لاندې مې ټینډې ټماټر کرلي وو. ما ویل دا به هم وګورم. دې ځای ته راغلم که نه نو ماشاءالله دغه دي ګلونه ملونه یې کړي دي او ډېر ښکلي او زبردست ښکاري. تاسو هم سبزي کرلې ده که نه؟ تاسو هم خپلو پټو کې چې دی نو ښایسته ښایسته سبزیانې وکرئ او بیا یې خورئ، ولې چې سبزي د صحت دپاره ډېره ښه وي. بېګا ټوله شپه باران شوی او تاسو ته ښکاري دغه اوبه چې دی به د خوړګو کې بهیږي، نو دې سره چې دی نو موسم ډېر زیات یخ شو. بره په اسمان کې ماشاءالله وریځې تاسو ته ښکاري چې بیا هم د باران امکانات. بیا ور روان شوم د کلي دوکان ته. دوکان کې چې دی نو څه سبزي مبزي به ځان ته راواخلو. د بېګاني باران سره چې دی نو دا روډ وینې که نه ټول ګډ وډ شوی دی او ډېر زیات خراب شوی دی. په کار دا دی چې یاره موږ د دې روډ چې دی بار بار ویډیوګانې کوو چې یاره زموږ دا روډونه دې خلکو ته زیات تکلیف دی. بیا رالم د واجد جرنل سټور ته، نو هغه دوکان ته چې رادننه شوم نو هغه سره مې هم خبرې مبرې وکړې او تاسو وګورئ سبزیانې پکې هم پرتې دي. ما ویل دنه به لږه سبزي هم کور ته یوسمه. نو بیا چې دی نو دا ښایسته غونته ویو و، نو مل دا به هم ستاسو سره شیر کړو. ماشاءالله ټول وایي ولې دا زمونږ کلی دی او منامق د چړۍ هم تاسو ته ښکاري چې ټوله زیاته خرابه شوې. بیا له شیر دوکاندار وایي چې هم به دې خپل ویلاګ کې راواله، ولې چې زه دې پکې چېرته نه یم راوستی. نو ولې مې پکې هم راواخیستو، راته وایي سلو موشن راله وکړه. نو سلو موشن پکې نه کوم، یو ورکوټه غوندې زموږ ویلاګ هم دې ځای پورې پای ته ورسېدو. نو که ویډیو مو خوښ شو خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک بټن او شیر بټن دا لازم دباو.